نبی علیہ السلام په زمانه کې قرآن داسې نه و دا موږ سره چې څنګه دی په دې شکل کې چې دوه غتو کې بند او په دغه ترتیب سره چې یاره دا دونه پاڼې دي دا پکې سپاره ده دا پکې رکوع ده دا پکې منزل دی دا څیزونه پکې نه دا بیا وروسته شوي دي. بیا د ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه په زمانه کې قرآن راجمع شو یو جنگ شو د یمامې په هغې کې په سونو حافظان صحابه کرام شهیدان شو. حضرت عمر صاحب راغی په ابوبکر صدیق صاحب پسې حضرت دا قرآن مجید کې یو داسې مصحف ته راجمع کړو داسې دا څنګه چې اوس موږ سره دی څنګه به ابوبکر صدیق صاحب ته وفرمایل چې کوم کار نبي علیه السلام نه دی کړی هغه زه نشم کولی دا بدعت زه نشم کولی په دین کې نوی کار وکنه دا بدعت زه نشم کولی. حضرت عمر صاحب ته وی چې ای امیر المؤمنین ای د نبی علیه الصلوۃ والسلام نه پس خلیفہ مسلمانانو مشره زما د په الله قسم په دې خبره کې خیر دی ځکه اسنه چې حافظان دي شیدان کی قرآن مجید به زموږ ضایع شي لکه دا خلکو ته یاد دي بیا وروسته به خلک سکی. نو ابوبکر صدیق صاحب چې یاره ما ته بار بار حضرت عمر صاحب راتلو نو زما سینه الله جل شانو کلا وکړه چې د حضرت عمر دا خبره چې دا ټیک ده. نو ما زید ابن ثابت راوغوښتو چې نبی علیه السلام په زمانه کې به لیکل کول او صحابه کرامو سره چې څومره قرآن او ټول خلکو راوغوښتل چې یاره دا قرآن مجید چا سره مې د نبی علیه السلام نه لیکلي هغه راوړی ټول خپل قرآنونه هغه راوړه. حضرت زید ابن ثابت رضی الله تعالی عنہ سره چې کوم قرآن خپل کنه په خپل زمانه کې لیکلو نو دا هغې سره به ټیلی کو نو کم کنسیسټ او برابر د ټول صحابه کرام او قرآن مجید او زید رضی الله تعالی عنہ قرآن مجید تقریبا ټول یو شان. حضرت زید ابن ثابت رضی الله تعالی عنہ فرمایي چې ما سره د سوره توبه د اخري آیتونو مبارکه دي چې لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیه ما عنتم حریص علیکم وبالمؤمنین رؤوف الرحیم. دا یو قیمتي آیت مبارکه ما سره وو او صحابه سره نه. نبی یو صحابي راغی یو انصاري صحابي او دا د هغه سره او هغه سره په یادو متیادو په لیکلو شکل کې مو سره هغې نه پس ما بیا خپل هغه د هغې باره کې مې دا سوچ وکړو واقعي چې زما دا قرآن مجید ما چې لیکلی 100% درست دی د چا سره هم په دې کې اختلاف نشته. یعنې ما سره غم چې د قرآن مجید یو آیت دی او ضایع کېږي رانه ځکه حضرت عمر او ابوبکر صدیق خبرې نه منلې چې ای زیده صرف تا سره کوم قرآن دی او هغه زه منم او نور نه منم نه داسې نه وه ټولو صحابه اوس چې کوم قرآن لیکلی هغه ټولو سره به یې ټیلی کې که یو شان دی دا قرآن دی او که یو شان نه دا قرآن نه دی نو یو آیت وایي ما نه ضایع کېږي ما ته پته چې ما د نبي علیه السلام نه لیکلی دی د دې سورة توبې آیت مبارکه دی اوس ضایع کېږي او چا سره نشته. یو انصاري صحابي راغی تقریبا خزیمه بن ثابت الانصاري رضی الله تعالی عنہ تقریبا هغه سره دا آیت مبارکه هم په ریټن فارم کې وسره په لیکلو شکل کې هم وسره په یاد وته یاد غواړم وسره ډېر په ګرانه لیکلی شوی دا قرآن تاسو ته پته شته. حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ په مسجد نبوي په دروازه ولاړو دا خلک به راتله قرآنونه یې راوړه نو کم سړی به یې دننه پرېښود تاسو ته پته شته یو شرط ولې دا و چې کم آیتونه مبارکه د قرآن د سره دا ورته په یادو یادي او دویم دا چې نبي علیه السلام په زمانه کې لیکلي او په هغې ورسره دوه ګواهان موجود دي په هر آیت ورسره څه موجود دي داسې قرآن یې نه دی منلی چا پوهېږئ دونه په تکلیف سره دا قرآن لیکلی شوی څه شرایط وورئ قرآن مجید راوړی چا سره چم دی یو په یادو ته یاد دی که نه که چا به چې نه دی یاد واپس شه قرآن په یادو به هم یادي یوه دویم لیکلی به د نبي علیه السلام په دور کې او په دې یو آیت مبارکه باندې به دوه گواهان هم پیش انسانان هم پیش کړي کیسه ډېره ګرانه وه داسې قرآن مجید لیکلی شو. ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنہ په زمانه کې مشري چا کوله حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ په دروازه ولاړو هغه دا مشري کوله. دا لومبی جامع القرآن چې چا قرآن را جمع کړی حضرت عثمان صاحب نه دی څوک دی ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنہ دا تحقیقي خبره ده هم کې مشهوره ده په پیپرو کې او په کتابونو کې چې حضرت عثمان صاحب جامع القرآن دی قرآن را جمع کړی هغه نه دی هغه په دویمه بیا یو بله مسله ده په هغې کې قرآن مجید را جمع کړی هغه راته ویم د ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنہ په زمانه کې قرآن لیکلی شو داسې